سلام خراغلاست وخت مو په خیر د زیاتو سیارو په هکله مو درته معلومات درکړي چې په شمسي نظام کې په کوم ډول قرار لري. فقط دوه اخري سیارو په هکله درته اوس معلومات درکوم، اورانوس او نیپتون. نن ورځ عملاً په دغه ویډیو کې دغه دوو سیارو لور ته ځو او په اړه یې تاسې ته معلومات درکو. په لومړي سر کې اورانوس چې د نورو سیارو ته نږدې ده. په دې اخرو کې په تیره بیا په 18مه میلادي پیړۍ کې اورانوس هیڅ نه و پیژندل شوی، اما بالاخره په 1881 میلادي کال کې دغه سیاره کشف شوه. اورانوس سیاره د شمسي نظام اومه سیاره بلل کیږي. د لمر او اورانوس ترمنځ فاصله د ځمکې او د لمر ترمنځ 20 برابره فاصله ده. ځمکه چې موږ پکې ژوند کوو د لمر او د ځمکې ترمنځ فاصله 150 میلیونه کیلومتره فاصله شتون لري. نو په همدې اساس اورانوس 10 میلیارده کیلومتره فاصله لري د لمر سره. دغه سیاره په عجیب دوران سره د لمر په شاوخوا یو ځل څرخېدو اندازه د ځمکې د 84 کالو سره برابره ده. یعنی د دې سیارې یو کال د ځمکې د 84 کالو سره برابره ده. که چیرې انسان غواړي چې په اورانوس سیاره کې ژوند وکړي، هر فصل 21 کاله د ځمکې به وي. 4 فصلونه د اورانوس د ختمېدو سره د انسان عمر هم ورسره ختمیږي، کوم چې ټول 84 کاله کېږي. اورانوس سیاره یو عادي سیاره د شمسي نظام نه بلکې یو خطرناکه سیاره ده. د سانتیګریډ درجه په دغه سیاره کې -230 سانتیګریډو ته رسیږي، چې علت یې د مختلفو غازونو شتون دی چې دغه سیاره یې تشکیل کړي. دغه سیاره هم د غاز تشکیل شوې ده. د دې سیارې برخې د هایدروجن او هیلیم څخه تشکیل شوي. دوهمه برخه د یخ برخه ده چې د میتان، اوبو او امونیا څخه تشکیل شوي، او په آخره کې یوه وړه هسته. د اورانوس سیارې پراخوالی د ځمکې 4 برابره دی. د دغه سیارې خطرناک کېدو یو دلیل دغه دی چې دغه سیاره خارج غازونه او منځنۍ برخه د یخ جوړه شوې ده. د شمسي نظام ټولې سیارې په خپل محور په افقي شکل د لمر په شاوخوا څرخېږي، خو اورانوس سیاره په عمودي شکل حرکت کوي. د استوا خط د دې سیارې په عمودي شکل شتون لري. ساینسپوهان په دې عقیده دي چې دغه سیاره د یو تصادف په شکل رامنځته شوې وي. مکمل سیستم یې د نورو سیارو سره توپیر لري. داسې یو تصادف چې د آسماني تیږو په شکل د اورانوس سیارې په محیط په لوړ فشار سره لویدلې وي، او دغه سیارې حرکت او هر څه یې بدل کړي وي. د دغه فشار په اساس یوه کړۍ او ترڅنګ یې 20 سپوږمۍ هم رامنځته کړي دي. د دې سیارې سپوږمۍ هم په عمودي شکل دوران وهي. دغه سیاره چې کله د غرب لخوا اختراع شوه، نو سمدستي د روم د خدایانو نوم پرې کېښودل شو. اورانوس هم د روم د خدایانو یو نوم دی. شپه او ورځ د اورانوس سیارې 18 ساعته او 14 منټه کېږي، یعنی په موازي حرکت سره یو ځل څرخېږي، اما بیا په انتقالي حرکت سره د لمر په شاوخوا 84 کالو کې یو ځل څرخېږي. که چیرې اجازه پیدا کو، حتما د فضا څخه لیدنه کوو. راځئ اوس اخري سیارې ته لاړ شو چې په شمسي نظام کې د ده څخه وروسته بله هیڅ سیاره نه ده منل شوې. د اورانوس سیارې او نیپتون سیارې ترمنځ فاصله 1 میلیارد او 650 میلیونه کیلومتره واټن شتون لري. ولې زموږ د سفینې سرعت دومره تیز دی چې حتی د نور هم اوړي. نیپتون یو آبي رنګه سیاره د شمسي نظام ده چې د لمر په شاوخوا د څرخېدو اندازه یې د ځمکې 165 کاله کېږي، چې دا د نیپتون د سیارې د یو کال سره برابره ده. د نیپتون سیارې یو فصل 1.5 کاله کېږي. په اوږد دوران سره د لمر په شاوخوا د دې سبب شوی چې ډیره یخه سیاره د شمسي نظام ده. باید یادونه وکړم چې اورانوس د نیپتون په پرتله خطرناکه ده، خو نیپتون بیا دومره نه ده. د نیپتون هسته 1.5 کوره د ځمکې په اندازه ده. د نیپتون هسته 40% برخه نیولې. په منځنۍ برخه کې د اورانوس په شکل د یخ جوړه شوې ده چې په ترکیب کې میتان، اوبه او امونیا شتون لري.
بهرنۍ برخه یې د هایدروجن، هیلیم او میتان غاز څخه تشکیل شوی. د دې سیارې آبي رنګ د میتان غاز له امله دی چې د دې سیارې ته یې آبي رنګ ورکړی. انسان یې په لیدو سره فکر کوي چې ډیره ښکلې سیاره د شمسي نظام ده. د دې سیارې په داخل کې طوفانونه جریان لري چې هیڅ ختمېدل نه لري. وګورئ که چیرې په ځمکه کې طوفانونه رامنځته شي نو سرعت یې 300 کیلومتره په ساعت کې وي چې دنیا به په سر واخلي. خو د ځمکې طوفانونه په ځمکه کې هر ځای شتون نه لري. دغه زورور طوفانونه د کلاهمار په نوم باندې زورور طوفانونه د امریکا دي. اما په نیپتون سیاره کې طوفانونه همیش دوام لري. د دې طوفانونو سرعت 300 کیلومتره په ساعت کې نه بلکې 2000 کیلومتره په ساعت کې دی. ساینسپوهان وایي چې د دې طوفانونو سرعت د دې سیارې حرکت لوړ کړي. په دغه سیاره کې که څوک غواړي ژوند وکړي نو په ثانو کې به یې ژوند تمام شي. نیپتون سیاره هم 6 دانې کړۍ لري خو نشو کولی چې هر وخت دغه کړۍ په صحیح شکل باندې وګورو ځکه ډېرې نازکه دي. 14 سپوږمۍ هم د دې سیارې په شاوخوا څرخیږي. تر ټولو لویه سپوږمۍ یې ټرایټون نومیږي چې په یوناني ژبه کې د خدای زوی ورته ویل کیږي. د دغه سپوږمۍ په اړه ډیر څه نه دي ویل شوي او نه دي ترسره شوي. دومره ویل کیږي چې په سطحه یې سیندونه لیدل شوي. تر ټولو کم معلومات د نیپتون سیارې په هکله ساینسپوهانو سره دي ځکه د ځمکې څخه په اوږد واټن کې قرار لري. یوازې یو څېړونکی په هکله معلومات معلوم کړي چې هغه د وایجر 2 په نوم باندې یادیږي چې د دې سیارې سره 15000 کیلومترۍ کې په محور څرخېدله. تر ډیره دغه معلومات د دې څېړونکي وسیلې په مرسته ترسره شوي. په دغه 13 کالونو کې هیڅ څېړونکي وسیله د دې سیارې لور ته نه ده تللې.